الله رسول فرمایي تاسو د خپل مالو حفاظت په زکاتو وکړئ. اوس ته ګوره چوکیدار مفتي نسو کیمرې به لګولې دي، کلپانو تعلیم ور لګولې دي، دا خو زما ستا فکر دی، ښه خبره ده، بده خبره نه ده، ښه خبره ده. خو د الله رسول فرمایي ته د دې زکات ورکوه، الله ستا د مال حفاظت کوي. او دا کېدلی نشي چې یو سړی زکات مطلب زکات نور کوي، دا روپۍ په دغه خپل مال باندې ګډې کړي، دا کېدلی نشي الله دې دا دنیا هلاکه نه کړي، دا مال دې الله هلاکه نه کړي، دا کېدلی نشي چې د زکات روپۍ ستا په روپۍ ګډې شوې او دا به ته بیا ته ګټه کې وینې، دا کېدلی نشي، قطعا نشي کېدلی. او د الله رسول فرمایي د بیماری مقابله او علاج په صدقه سره وکړي، په خیرات، نفلي خیرات، زکات دا نه. کور کې بیماری راله څه حلال یو پارسل وړه واخ غریبان لرې واوړه، یو پارسل بره واخ غریبان لرې واوړه، د دوی خوله ور خوږه کړه، الله به ستا خوله ور خوږه کړي. الله رسول فرمایي د مالو حفاظت په زکاتو سره وکړي، زکات ورکړه الله خپل حفاظت کوي. او د بیماری علاج صدقه وکړه، خیرات وکړه. او د الله رسول فرمایي د مصیبت ناګهانه مصیبت نه پر سړي باندې راځي، د دې علاج په دعا سره وکړه، دعا وی الله ته کوه، الله به ناګهانه مصیبتونه ستا پر سر باندې بیا نه راوړي. د درو خبرو علاج د الله رسول مشته په درو خبرو کې، د مال د حفاظت علاج زکات ورکوه، د ناجوړۍ مقابله په چی سره کوه، صدقه کوه، خیرات کوه. او د ناګهانه مصیبت اکسیډنټ وسو، د ماکه وسو، بلبل، د دې علاج د الله رسول فرمایي په چی سره کوي، دا په دعا سره کوي. دعا داسې ده چې کوم مصیبت راغلی دی داغه د پاره هم، کوم مصیبت چې سبا را روان داغه د پاره هم، کوم مصیبت چې پرون تیر شوی داغه د پاره هم. دا د الله رسول